غم په زړه کې د چا یاد ساتلی نه شو، غم په زړه کې د چا یاد ساتلی نه شو، په دې خلکو اعتماد ساتلی نه شو. ته چې لاړې نو بلا هم شه درپسې، ته چې لاړې نو بلا هم شه درپسې، خپل ذهنونه خو برباد ساتلی نه شو. د پټو لالونو د ادبي خپرونې درنو لیدونکو او زړه ته راتېرو ملګرو سلامونه او مینه احترامات مې ومنئ. په دې هیله چې روغ روغ او خوشحاله به یاست. ستاسې ادبي ملګری احمد الله وفا یم او د پټو لالونو د ادبي خپرونې لړۍ مو نن ننګرهار ولایت بټي کوټ چاردهي سیمې ته راوړې ده، چېرته چې یو ښه شاعر، یو ښه ملګری سلیمان سهار اوسېږي. سهار صاحب سلامونه او مینه احترامات درته وایم د پټو لالونو په ادبي خپرونه کې. ډیره زیاته مننه وفا صاحب، ستاسو نه ډیره زیاته مننه چې دومره تکلیف مو وکړ د لرې کونړ نه راغلی زموږ خواته، نو ستاسو نه ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه سهر صاحب، دغه ستاسې حق دی. پټو لالونو د ادبي خپرونې دغه وخت هم ډیر مختصري، ډیری ملګري د نوي نوي شاعرانو د شعرونو د نظمونو غوښتنه کوي، خو سهر صاحب هغه څوک دی چې په لنډ وخت کې ډیرو ملګرو ورله نظمونه واورېدل، خوښې کړل او د ډیرو ملګرو غوښتنه وه چې دغه مرکه دې د سهر صاحب سره جوړه شي. سهر صاحب هغه ملګرو ته ځان ور وپېژني چې څوک دې نه پېژني، بلکې نظم لیکي، غزل لیکي. ډیر ملګري به مو پېژني، خو زموږ دغه فیسبوک پاڼه نوې ده، هغه ملګرو ته ځان وپېژنئ چې څوک مو نه پېژني. زما پېژندګلوي خو زما نوم سلیمان سهر دی او د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ د چاردهي د سیمې اوسېدونکی یم او فلحال هم همدغلته اوسېږو. ډیره مننه سهر صاحب، په دې څنګه پوه شوې او دا دې څنګه ذهن ته راغله چې ستا په وجود کې یو سهر شاعره موجود دی او هغې ته د اظهار کولو جرأت څنګه ورکړو؟ شاعرۍ ته څنګه راغلی؟ شاعرۍ ته خو د وطن سره د مینې په خاطر او د وطن د حالاتو دې ته مجبور کړم چې شعر ولیکم او شاعري مې همدې علته شروع کړه. ډیره مننه سهر صاحب، ښه جواب دې راکړو. څونه وخت کېږي، څومره موده کېږي چې د شعر په دغه صنفونو او فرومونو کار کوي؟ څومره موده کېږي؟ یو نیم کال به مې کېږي شاعري. یو نیم کال کې دومره پخه شاعري؟ خدای دې نور هم عمر درکړي چې ښه شعرونه ولیکي، نظمونه ولیکي. په سر کې پوښتنې به دومره نه کوم ځکه سهر صاحب لا ماشوم هم دی، ښه غزل هم لیکي، د غزل په ټولو صنفونو او اړخونو پوهېږي، مطالعه یې کوي. سهر صاحب زده کوونکی هم دی. سهر صاحب دغه ملګرو ته په لومړیو کې یو غزل ورډالۍ کوي. بالکل ډیره زیاته مننه. غزل وایم چې ای زما زړه زما ځیګر زما جانان کابله، ای زما زړه زما ځیګر زما جانان کابله، افسوس افسوس دی چې یو چا کړې راته وران کابله. د ګل په شانې په بمونو رژولی ته، د ګل په شانې په بمونو رژولی ته، ستا د وجود غوټۍ اوس ټولې شي خزان کابله. وفا صاحب څوک داسې شته چې ستا په قدر باندې نه پوهېږي؟ څوک داسې شته؟ ډیره مننه. څوک داسې شته چې ستا په قدر باندې نه پوهېږي؟ څوک داسې شته پته یې راوړې د ایمان کابله؟ بیا ووایه. ډیره زیاته مننه. څوک داسې شته چې ستا په قدر باندې نه پوهېږي؟ څوک داسې شته پته یې راوړې د ایمان کابله؟ او د جنگ پر ځای به در کې سوله خوشحالي وي همیش، د جنگ پر ځای به در کې سوله خوشحالي وي همیش، د وخت پوره به شي زمونږ د ارمان کابله. وفا صاحب مونږ افغانان یو، غیرتي یو، بې غیرته نه یو. موږ افغانان یو. ډیره مننه. مونږ افغانان یو، غیرتي یو، بې غیرته نه یو، تل به ساتو تا په بدل کې د خپل ځان کابله. مونږ افغانان یو، غیرتي یو، بې غیرته نه یو، تل به ساتو تا په بدل کې د خپل ځان کابل. او زه سلیمان سهر دا وایم بې ارزښته نه یي. زه سلیمان سهر دا وایم بې ارزښته نه یي، ور به دې نه کړمه په دغه ټول جهان کابله. ای زما زړه زما ځیګر زما جانان کابله، افسوس افسوس دی چې یو چا کړې راته وران کابله. واه واه سلیمان صاحب، واقعا چې حد کوي په غزل باندې، ښه الفاظ ورته راټولوي. د سلیمان سهر شاعري د کمال نه ډکه ده. سهر صاحب هر انسان په عام او شخصي ادبي ژوند کې یو استاذ لري چې لارښودی شي.
ستاسې په دغه شاعرۍ کې شته داسې څوک چې د خپل استاد په صفت یې منئ؟ بالکل په شاعرۍ خو په شعر او شاعرۍ کې زما استاد شته دی چې هغه د ګوشتي ولسوالۍ اوسېدونکی دی، وارث صبرناک په نوم. وارث صبرناک صاحب واقعا چې وارث صبرناک هم یو ښه شاعر دی، ښه غزل لیکي. زما یې بیا نظم ډېر خوښېږي، په نظم ډېر ښه کار کولی شي. استاد ته مو خدای ډېر عمر ورکړه. په کوم صنف ډېر کار کړی او د خوښې صنف مو کوم یو دی؟ په شعر او شاعرۍ خو زما د خوښې صنف چې دی غزل دی. په غزل باندې ډېر کار کوم او ډېر مې خوښېږم او د دې سره نظمونه هم لیکو. نو اوس د څنګه خوښه ده چې دغه درنو ملګرو ته یو غزل بله م ورډالۍ کړي؟ بالکل غزل به ورته ووایم چې له ما نه هیله ده چې د خوښۍ وړ مو وګرځېږي. مهرباني. غزل دی چې له ما نه مرور چې مې جانان الله، له ما نه مرور چې مې جانان الله، همیش مې ژوند تېرېږي په خفګان الله. په دې دور کې دومره عیاشي ده چې وېرېږو. په دې دور کې ډېره زیاته مننه وفا صاحب. په دې دور کې دومره عیاشي ده چې وېرېږو، راونه غورځي موږ باندې اسمان بیا ووایه الله. مننه. په دې دور کې دومره عیاشي ده چې وېرېږو، راونه غورځي موږ باندې اسمان الله. تیاره ده او یوازې ستا یادونو کې ډوب ناست یم. تیاره ده او یوازې ستا یادونو کې ډوب ناست یم. اوف ژمی دی یخني نری باران الله. زما خیال دی سهار ته د دې جنۍ خوښ شوی. زما خیال دی سهار ته د دې جنۍ خوښ شوی، په ناز یې درته وویلې قربان الله. له ما نه مرور چې مې جانان الله، همیش مې ژوند تېرېږي په خفګان الله. ډېره زیاته مننه کوم سهار صاحب. دغسې په دوو غزلو نه پرېږدم. سهار صاحب په نظم کې هم ښایسته الفاظ نقاشي کوي. سهار صاحب ستاسې نظمونه ډېری ملګرو اورېدلي هم دي، خوښ کلي هم دي. دغه درنو ملګرو ته کوم نظم یې ورډالۍ کوي؟ بالکل نظم به ورته ووایم. کېدای چې مینهوالو او ملګرو ته نه وي خو زور دی. د نظم عنوان دی چې یا ظالمه بس دې سم شه. یا ظالمه بس دې سم شه. سوله نشته دی جنګونه هره خواته دي مرګونه، دلته ځان باندې ویریږو، دلته کېږي ډېر قتلونه. یا ظالمه بس دې سم شه. بارانونه د مرمیو جنازې د ګلالیو په بمو باندې ستی شو قتل عام دی د سړیو. یا ظالمه بس دې سم شه. د سرونو سوداګري ټوپکونو سوداګري تا قلم چرې خرڅ نه کړه د بمونو سوداګري. یا ظالمه بس دې سم شه. محصلان هم راته وژنې، سربازان هم راته وژنې، درنهي څوک پاتې نه دي، ماشومان هم راته وژنې. یا ظالمه بس دې سم شه. په مزار کې هم جنگونه، په کندهار کې هم جنگونه، په هلمند بغلان فاریاب کې او ننګرهار کې هم جنگونه. یا ظالمه بس دې سم شه. یا ظالمه بس دې سم شه. په مزار کې هم جنگونه، په کندهار کې هم جنگونه، په هلمند بغلان فاریاب کې او ننګرهار کې هم جنگونه. یا ظالمه بس دې سم شه. زه به څنګه نه ژړېږم، زه به څنګه نه دردېږم، ټول ځوانان مو شهیدان شو ورځ تر ورځې نو ختمېږم. یا ظالمه بس دې سم شه. د قسمت نه مرور یو ځکه هر ځای در په در یو، زموږ په شونډو خندا نشته په غمونو باندې سر یو. د قسمت نه مرور یو ځکه هر ځای در په در یو، زموږ په شونډو خندا نشته په غمونو باندې سر یو. یا ظالمه بس دې سم شه. زموږ په ښار کې یو ژړا ده ستاسو ښار کې بس خندا ده، زموږ په ښار کې ژړاګانې ستاسو ښار کې ګډاګانې. یا ظالمه بس دې سم شه. د وژنو کاروبار دی، د سرو وینو یو شرار دی، انسانان ټوټه ټوټه کړي دلته ګرم دا بازار دی. د وژنو کاروبار دی، د سرو وینو یو شرار دی، انسانان ټوټه ټوټه کړي دلته ګرم دا بازار دی. یا ظالمه بس دې سم شه. نه ځان نه ملا منې، نه حکومت او باچا منې، خدا یو خبره عامه زور زیاتې په هر چا منې. یا ظالمه بس دې سم شه. کتابونه هم سوځېږي، مکتبونه هم سوځېږي، د پوښتنې څوک نشته، جماعتونه هم سوځېږي. یا ظالمه بس دې سم شه. د افغان هزار به واخلي، د انسان هزار به واخلي، دا ظلمونه دي نور مکړه، د قرآن هزار به واخلي. یا ظالمه بس دې سم شه. یوه ورځ به د قیامت وي بیا په تا به هم لعنت وي، د ګناه حساب به ورکړي، ستا په برخه به ذلت وي. یوه ورځ به د قیامت وي بیا په تا به هم لعنت وي، د ګناه حساب به ورکړي، ستا په برخه به ذلت وي. یا ظالمه بس دې سم شه. څوک ډالرو باندې مست دي، څوک موټرو باندې مست دي، د قیامت په غم کې نه دي څوک په وډرو باندې مست دي. یا ظالمه بس دې سم شه. اول وفا صاحب اول وشي او بچی شي، بیا چې غټ شي رازلمی شي نو دستي په بم الوزي چې محصل شي او سړی شي.
اول وشي او بچی شي بیا چې غټ شي رازلمی شي نو دستي به بم الوزي چې محصل شي او سړی شي یا ظالمه بس ته سم شو د چا څه او د چا څه دي ټول په وینو رنګ پراته دي دا چې ته ورته کافر وې دا خو اصل پښتانه دي یا ظالمه بس ته سم چې زمونږ پوره دي دا ارمان چې ودان افغانستان چې د جنګونو نه یو ستړي تل د بارې دښمنان شي یا ظالمه بس ته سم چې دلته هر خوا وحشت دی دلته جوړ ولا قیامت د انسانانو نه سر غوس کړي ستاسو دا رنګ انسانیت دی دلته هر خوا وحشت دی دلته جوړ ولا قیامت د انسانانو نه سر غوس کړي ستاسو دا رنګ انسانیت دی یا ظالمه بس ته سم چې دغه کونډو یتیمانو دغه پیغلو ځوانانو درته دلې خیري کړي د افغان کوچني بچیانو یا ظالمه بس ته سم چې زه بنګلو کې ته اوسېږه خو موټرو کې ګرځېږه یوه ورځ به حساب ورکړي په ډالرو مشغولېږه یا ظالمه بس ته سم چې زه سهار درته وینا کوم زه سهار درته ژړا کوم افغانان په کلار پرېږده یو خبره درته دا کوم یا ظالمه بس دې سم شه ډېره مننه ډېره زیاته مننه کومه سحر صاحب واقعا چې په نظم کې ډېر ښایسته الفاظ رابندئ دا د کمو شاعرانو په نصیب کې کیږي خو سحر صاحب لا معشوم دی دغسې الفاظ راټولوي الله دې ورته نور عمر مورې کړي نوره پوه هم دې خدای ورکړي چې د دغې دردېدلې ولس دوا شي سحر صاحب ستاسې هم ډېره زیاته مننه کوم د دغه ناستو ملګرو هم ډېره زیاته مننه کوم چې په دومره مصروفیاتو کې سره موږ ته وخت راکړو ډېره زیاته مننه هم کوم ډېره زیاته مننه وفا صاحب ستاسو نه نړۍ مننه کوو چې دومره تکلیف مو کړو دومره لرې ځینه راغلی زموږ خواته ستاسو نه نړۍ مننه دغه درنو ملګرو ته کوم پیغام رسول غواړئ مهرباني ملګرو ته خو زما دغه پیغام دی چې په خپلو وروڼه چې کوم دوی دي کشران دي که مشران دي په هغوی باندې تعلیم باید وکړي او هغوی وهڅوي دي چې په آینده کې د افغانستان راتلونکی شي او د دې نسل لپاره څه کار وکړي د هیوادوالو دپاره نو همدغه پیغام مې دی ورته چې خپل مکتب ووایي خپل سبق ووایي او په آینده کې د هغې یو داسې شخص جوړ شي چې د خپل هیواد په درد باندې وخوړل شي او دا زموږ هیواد چې کوم دی دا د نورو هیوادونو سره سیال کړي ډېره زیاته مننه کوم سحر صاحب واقعا چې ښه او ګټور پیغام و درنو ملګرو زړه مې هم نه غواړي چې دغه ادبي بنډار ختم کړم ځکه ادبي بنډار ختمول په دغه لنډ وخت کې د هېچا هم زړه نه غواړي خو هر څه یو اختتام لري پای لري درنو ملګرو دغه د پټو لالونه ادبي خپرونه چې تاسې را سره کم کې ورور سلیمان سحر واورېدو ښایسته نظمونه او غزل هم ترې واورېدل د سحر صاحب پر ژوند باندې دغه یوه ناسته هېڅ بولمه سحر صاحب ته به بیا راځو د دې نه به نوې شاعري اورو تر تاسو به د رسو دغه د پټو لالونه ادبي خپرونه چې محفوظ الله وفا درته وړاندې کړه تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسې مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم له ندیم صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې د هغه کونړه را سره په عذاب شو ډېر زیات سلامونه او مننه او مینه او احترامات لوی الله پامان